راپورونه وایي چې شونېده چې زلمی خلیلزاد کابل ته د امریکا او اسلامي امارت د جوړجاړي لپاره واستول شي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. انډې پنډې د ورځپاڼې په یو راپور کې له اسلامي امارت سره په خبرو اترو کې د زلمی خلیلزاد پر پخواني رول او په افغانستان کې د سرپرست حکومت او ټرمپ د دولتونو ترمنځ د منځګړیتوب په توګه د هغه د نوې ګمارنې د ګمانونو په اړه بحث کړی دی. انډې پنډې د هغو کارپوهانو له قوله چې د افغانستان حالات څاري لیکلی شه د ټرمپ دولت ښایي یو ځل بیا له اسلامي امارت سره د تعامل لپاره پر زلمی خلیلزاد حساب وکړي چې له دې ډلې کابل کې د امریکا د سفارت د بیا پرانیستلو خبرې هم پکې شاملې دي. د دغو کارپوهانو په وینا که دا کار وشي نو دا به د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په لوري یو ستر ګام وي. د زلمی خلیلزاد د احتمالي رول په اړه بحثونه وروسته له هغه زیات شول چې نوموړی د جورج ګلیزمن د خوشي کېدو لپاره د یو پلاوي په چوکاټ کې کابل ته سفر وکړ. ورته مهال اسلامي امارت وایي چې امریکا او کابل کې د سفارتونو د پرانیستلو لپاره خبرې هم روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې سرپرست حکومت ته په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د سپارلو او په کابل کې د امریکا سفارت د بیا پرانیستلو په اړه خبرې پیل شوې دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې دغه دوه مسایل کابل ته له راغلي امریکایي پلاوي سره شریک شوي او سرپرست حکومت په دې برخه کې د واشنگټن ځواب ته په تمه دی. د افغانستان اسلامي امارت وایان العربیه شبکې ته ویلي په امریکا کې د افغان سفارت د سپارلو په اړه خبرې روانې دي. دا د خبرو او هوکړې پیل دی. لکه څنګه چې خبر یاست کابل ته راغلی پلاوی له ځینو مسایلو سره امریکا ته ستون شو وبلیدل شي چې د امریکا راتلونکي اقدامات بد سوي. د افغانستان اسلامي امارت وایان د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي چې سرپرست حکومت له امریکا سره د جګړې او دښمنۍ فصل تړلی او له دغه هیواد سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه له امریکا غواړي چې په کابل کې د خپل سفارت له پرانیستلو سره د کابل او واشنګټن ترمنځ د باور او اړیکو فضا رامنځته کړي.